پنځه دعاګانې الله نه رد کوي ښه پنځه دعاګانې الله قبلوي ښه یو دعوت المظلوم چې د چا سره ظلم وشي که نه او دلا د څو پورې بدله اغستې نه ده د هغې پورې الله دعا قبلوي چې بدله والی به دعا نه قبلېږي ښه تا سره کس ظلم وکړو تاله بدله اغستې نه ده او ته دعا غواړي دا دعا الله قبلوي د مظلوم دعا الله قبلوي یو علماء وای د حاجی سے دعا الله قبلی چې حاجی حج لاړ شي او دې لارو پښوي نه دې د حج نو دې دعا کوي الله دعا قبلی درو پس کې دو پوری الله د حاجی دعا قبلی چې حاجی سے دعا کوي الله قبلی دریم علماء وای دعوت المجاهد چې مجاهد جهاد لتلې دی او پی سبیل الله جنگيږي سو پورې دې کور ته واپس راغلې نه دی د الله دعا کوي د الله دعا کوي سلورم احادیث مبارکو کې راځي دعوت المریض د مریض سړي الله دعا کوي خدا بیمار ځان نه خبر نه دی دا بیمار چې دا جوړي او د بیماری په حالت کې چې سولا دې خشوي نه دی د الله دعا کوي او مریض بیماری کې تنگ شیزان تخیری کی اے مریضہ دعوت المریض چې سو پوری بند بیماری د بیماری په حالت کې دې دعاګانې کوي الله دعا د مریض قبلی چې د بیماری په حالت کې دې او دې دعاګانې واړي د مریض الله دعا قبلی ښه دا امتحان په الله راوستي دی دا بیماری په الله راوستي دی چې دې بیماری کې دعا کوي الله قبلی پنځم نمبر چې کله سړی د یو مسلمان رور د پاره دعا غواړي او هغه په هغې ځای کې حاضر نه وي دا دعا الله قبلوي ښه پیشې شه مونږ پیشې شه دعا کوو د سړي جامې وباسو پیشه چې سړی بل مسلمان ته دعا کوي الله دا دعا قبلوي نبی علیه السلام فرمایل وی په دې پنځو واړو دعاګانو کې د ټولو نه زر قبلېدونکې دعا هغه ده چې سړی د یو مسلمان د پاره پیشه وغواړي ښه مسلمان غایب دی تو ولا لاس اوچت کې او دعا ولا وغواړي هغه شته دی نه او ته ورله دعا وغواړي دا دعا الله ډېره زر قبلي او یو فرشته ورسره آواز وکړي ولک بمثل خدایه دلم داسې ورکړي دی چې بل له غواړي الله ته دله ورکړي ته په بل خورس خوښه وه الله به په تا خورز راولي نن د ناکامۍ اسباب زمونږ دا دي د ناکامۍ اسباب دا دي چې مسلمان د مسلمان تکد دی کوي حدیث مبارک کې راځي چا چې د یو مسلمان سره یو کال نه بدې وکړو یو کال ورسره قطع تعلق وکړو یو کال یو مسلمان د بل سره خبرې ونه کړلې وای د دومره ګناه وکړه لکه د چې د وینه توی کړله ښه دومره لویه ګناه وکړه چې یو کال د مسلمان سره خبرې ونه کړلې دا دومره ګناه ده لکه چې دی ووجو د وینه یې توی کړله ښه یو کال چې د مسلمان سره خبرې ونه کړلې غوره بنده پیژنئ وای غوره بنده هغه دی چې کله د دوو کسو ړبه دی دی یو بل له مخې له ورشي دا یو پې په سلام کې ړومبی شي چې السلام علیکم ورحمت الله دا غوره بنده دی ښه که دو ورته سلام واپس کو خوښه خبره ده که سلام ورته واپس نه کو الله به د دا ګناه په هغه بار کې د پاسه ښه خیر